السلام علیکم. الحمدلله تاسو ګورئ دا شاته د سولر پلانټ دی چې یو په سروبي کې دی، په هرات کې، همجن په لغمان کې دا 18 میگا واټه برق ورکوي. تاسو په دې پوهېدلی شئ که 100 جریبه ځمکه څوک سولر پلانټ جوړ کړي نو تقریبا د افغانستان زیاترین برخه موږ برق ورکولی شو، ځکه د افغانستان کې برق دومره زیات نه مصرفېږي لکه نسبت نور ملکونو باندې، لیکن بیا هم موږ ضرورت نه لرو چې د همسایه ملکونو نه برق راواخلو. که د همغه موږ 2 کلنه بودیجه په سولر باندې انویسټ کړو نو تاسو ګورئ ماشاءالله دا اول فیز هغه ځای کې و او دا دویم فیز دی. دغه 18 میگا واټه غټ برق دی. زه مطمئن یم چې شخصي کوم شرکتونه چې دي هغوی کولی شي پروپوزل دولت ته ورکړي. ګورې لغمان کې غټه ځمکه ده، ښایسته مر دی، په قندهار کې غټه ځمکه ده، په هلمند کې غټه ځمکه ده چې دوی برق تولید کړي او بیرته په عوام باندې خرڅ کړي په ښه ریټ باندې. خوبي به دا یو موږ ګرین انرژي ولرو، موږ ضرورت نشي ډیزل او پټرول استفاده کوو. دویم دا ده چې بل چا باندې باندې یو خپل ملک په داخل موږ تولید لرو. او دریم دا ده چې اقتصاد به جوړېږي په ده باندې. نو که څوک هم په دې کې پلان لري نو زما په نظر ډېر ښه دی، کولی شي خپل ولسوالۍ سره، ولایتونو سره یا بیخي وزارت په لیول باندې قراردادونه وکوي، برق تولید کړي او بیرته په دولت باندې خرڅ کړي. همدا کار زما په نظر عزیزي شرکت کوي او همدا کار نور هم کوي. دا ډېر غټ لیول باندې پلان دی، خلک کولی شي وړوکي لیول باندې پلانټونه هم جوړ کړي. او افغانستان لیتیم لري او بهترین بیټري د سولر دپاره لیتیم دی، ځکه هغه تقریبا 10,000 سرکله ریچارج کولی شي او بیا هم به قوي برق ساتي. نو دا سړی خوشحالیږي چې خودکفایي وګوري، سړی خوشحالیږي چې د ملک آبادي وګوري، خصوصا دغه ایډوانس ګرین انرژي په لیول باندې. مخکې همیشه تمرکز په بندونو باندې کوم چې ښه خبره ده، هغه خپل ګټې لري، لیکن دا هم یو لاره ده کوم ځای کې چې موږ اوبه نه لرو، بند نه لرو، ځکه مر شته دی. سولر یو ښه ټکنالوژي ده او ماډرن سولرونه ډېر ښه راغلي دي. موږ افغانستان کې لیتیم لرو، هغه نه بغیر هم کولی چین نه راوړو، لیکن دا یو ښه بزنس ماډل دی چې خلک تطبیق کړي، هم ښه ګټه کولی شي، هم ملت ته ګټه ده او هم یو ګرین انرژي طرف ته موږ ځو. نو انشاءالله که وشو لغمان به هم ښکاره کړم ورته، عقیده ورته ښکاره کړه. ډېر ښایسته ماحول دی، هغه ځینه دیزې پورې ټول سولر پلانټونه دي او کافي انجینرانو دا شی تطبیق کړي او فکر کوم چې یو ښه ایډیا ده. او ځمکه هم ښه ډېره موږ لرو او مرم لرو، هېڅ کوم مشکل نشته دی. نو زما په نظر باندې خلک نور هم توجه ورکړي او چې هر چا دا کار کړی دی واقعا ښه کار یې کړی دی. جزاک الله خیرا.